د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس عبدالحی قانت وایي قزاقستان به ژر په خپل هیواد کې د افغانستان سفیر ومني. هغه لیکلي قزاقستان غواړي په کابل کې هم د خپل ډیپلوماټیک حضور کچه سفارتي کچې ته لوړه کړي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسیون وایي تېره ورځ یې په 4954 راستنو شویو کورنیو 42 میلیونه او 816 زره افغانۍ ویشلې دي. اسلامي امارت پرون له ایران وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تدریجي او د ښه ګاونډیتوب اصولو له مخې ترسره کړي. د ترانسپورت وزارت موین له خپل قزاق سیال سره د کابل او استانې ترمنځ د مستقیمو پروازونو پر پیل خبرې کړي. کالیاک پاروف ماکسات له افغانستان سره د ترانسپورت په برخه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. او د غزې خان یونس ښار په شمال کې د اشغالګر رژیم یوه چورلکه نسکوره شوې چې د لامل او پکې د مرګ ژوبلې معلومات یې تر دې دمه نه دي ورکړل شوي.